السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو نوی او په زړه پورې خبر درکړم د افغانستان او د پاکستان سیریز په هکله باندې. دوستانو هغه څو ورځې مخکې موږ تاسو ته خبر درکړی و چې پاکستان غواړي افغانستان سره یو سیریز ترسره کړي او مکمل سیریز ترسره کړي. حالانکه پاکستان خو دغه غوښتل چې دغه سیریز په پاکستان کې ترسره سي، خو دغه نوی خبر چې کوم راغلی ده چې د افغانستان او د پاکستان چې کوم سیریز ترسره کیدونکی ده دغه به په یو ای ای یعنی دوبۍ کې به ترسره کیږي. او که موږ وګورو په دغه کې به افغانستان 8 لوبې له پاکستان سره ترسره کړي. افغانستان به کوربه وي، همدغسې پاکستان به دوبۍ ته راغواړي. اول ته به ورسره 8 لوبې ترسره کوي چې پکې 15 به 50 اوریځې لوبې او همدغسې 3 به شل اوریځې لوبې. دوستانو دغه خبر که موږ وګورو خبریال ډاټ کام چې د افغانستان یو ډېر مشهوره ویب پاڼه ده، دغه خبر خپور کړی ده چې پاکستان او افغانستان دغه موافقې ته رسېدلی دي چې دوی به خپل مابین کې 8 لوبې ترسره کوي چې دا د افغانستان کرکټ لپاره یو ډیر ښه خبر ده. دا خبر هم کړی ده چې یو څو ورځو کې به افغانستان کرکټ بورډ خپله اعلان کړي او خپل مینوالو سره به دغه خبر شریک کړي چې دغه سیریز به کله ترسره کیږي او کوم تاریخ باندې به ترسره کیږي. که موږ وګورو د افغانستان لوبې په اګست میاشت کې نسته دي او همدغسې د پاکستان لوبې هم نسته دي، نو امکان لري چې دغه سیریز په اګست میاشت کې ترسره سي. که چیرته دغه سیریز ترسره سو نو دا به د افغانستان کرکټ لپاره یو ډیر ښه خبر وي، ځکه د پاکستان ټیم یو ډیر مضبوطه ټیم ده او منل سوی ټیم ده. نو دغسې مضبوطه ټیمونه سره چې افغانستان لوبې ترسره کړي نو د افغانستان کرکټ به نور هم پرمختګ وکړي او آینده کې به د افغانستان نه ډېر ښه ټیم جوړ سي. نو همدغسې موږ هم امیدوار یو چې افغانستان به یو څو درې څلور ځوان لوبغاړي افغانستان ملي ټیم ته راولي، نو بیا که خیر د پاکستان غوندې مضبوطه ټیم نه هم دغه لوبې ګټلی سي. نو دوستانو که تاسو دغه خبر خوښ سوی نو دغه ویډیو در سره حتما لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه که تاسو ځان خبرور غواړئ نو دغه کرک پشت یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کولی سئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل سوی ده، په دغه باندې کلیک کړئ. دې سره څنګ کې یو بیل آیکن هم ده، په هغې باندې حتما کلیک کړئ او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.